سلامونه دوستانو. تیره هفته په څمکنو کې یو واقعه رامخې ته شوې وه چې په یو کور کې نامعلومو کسانو 7 تنه قتل کړي وو. د ابراهیم ښځه، 3 زامن، د ابراهیم د تره زوی حبیب الله او د هغه ښځه او لور نامعلومه کسانو قتل کړي وو. خو د پولیس د کوششونو نه بعد اخر قاتل ګرفتار کړی شو. قاتل څوک دی او ولې یې قتل کړی؟ ویډیو را سره تر اخره پورې وګورئ. د ویډیو کتونه مخکې درته یادونه کوم که زموږ چینل مو نوي سبسکرایب کړئ، مهرباني وکړئ زموږ چینل د سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ټلۍ د نشان ووهئ چې داسې هر قسمه معلومات درته په اسانه در ورسي. دوستانو، قاتل څوک دی او ولې یې ټول خاندان قتل؟ قاتل د کور مشر ابراهیم دی چې خپله ښځه او 3 زامن او خپل د تره زوی حبیب الله او د هغه ښځه او لور یې قتل کړل. ابراهیم پولیسو ګرفتار کو او خپل جرم یې قبول کو. ابراهیم پولیسو ته په بیان کې ویلي دي چې زما د ښځې د حبیب الله سره ناجایزه تعلقات او زه پې ډېر وخت نه شکي وم، خو ماته موقع نه میلاوېده چې زه په پېښور کې د کرۍ په کور کې اوسېدم، خو د هغې نه د اوبو د نشتوالي د وجې د حبیب الله کره په میلمستیا لاړم. ابراهیم وویل چې زه مزدورۍ لا تللی وم، خو اچانک د غرمې کور ته راغلم. چې کور ته ننوتم نو ښځه مې د حبیب الله سره په کټ کې پرته وه. دې وخت کې مې وسله راواخیسته او اول مې د تره زوی وویشتو او بیا مې خپله ښځه قتل کړه. ابراهیم وایي چې د حبیب الله ښځه مې وکتله. ښځه په خپله کوټه کې اوده وه، نو هغه مې هم وویشتله او بیا مې خپل 3 زامن وویشتل او د حبیب الله لور مې هم قتل کړه. ملګرو، دا یو دردونکی خبر چې تاسو سره مو شریک کو. مننه کوم چې ویډیو مې را سره تر اخره پورې وکتله او د بلې ویډیو پورې د لوی الله په امان.